بسم الله الرحمن الرحیم. د لمانځه د ادا کولو شرطونه. شرط هغه شی ته ویل کیږي چې تر هغه اصلي او د مقصد تر شي د مخه او تر هغه د باندې وي، او داسې یو کار وي چې دغه کار په نه وجود کې د مشروط نه موجودېدل لازم وي، او د شرط په وجود سره د مشروط موجودېدل لازم نه وي. د مثال په ډول اودس د لمانځه دپاره شرط دی. تر کومه وخته چې اودس نه وي لمونځ نسي کېدلی. نو کله چې شرط یعنی اودس نه وي موجود، مشروط یعنی لمونځ په وجود نسي راتلی. او که اودس موجود سو، دا نه ده لازمه چې خامخا به لمونځ کوي. هو لمونځ پر خپل وخت باندې فرض دی، مګر د اوداسه د تازه کولو سره دا پر تا نه لازمیږي چې خامخا به لمونځ کوي. نو د شرط یعنی اوداسه په وجود سره د مشروط یعنی لمانځه وجود نه دی لازم. د لمانځه شرطونه پر دوه قسمه یا دوه ډوله دي. لومړی د لمانځه د فرضیت شرطونه چې په حقیقت کې دغه ته سبب یا سببونه ویل کیږي. دوهم د لمانځه د صحیح کېدلو شرطونه، یعنی تر څو چې دغه شرطونه پر ځای نسي لمونځ نه صحیح کیږي. د لمانځه د فرضیت یا فرضېدلو دپاره څلور شرطونه یا سببونه دي. لومړی اسلام، پر کافر لمونځ نه دی فرض. دوهم سالم عقل، پر لیونی لمونځ نه دی فرض. دریم بلوغ، پر کوچنی یا ماشوم لمونځ نه دی فرض. څلورم د وخت داخلېدل. تر څو چې د لمانځه وخت نه وي داخل سوی، هغه لمونځ پر چا نه دی فرض. نو پر هر عاقل، بالغ او مسلمان د پنځو لمونځونو ادا کول پر خپلو وختونو په کتاب الله، سنت مطهره او د ټولو علماو په اجماع سره فرض عین دي. د دغو لمونځونو هغه پرېښوونکی چې د فرضیت څخه انکار کوي کافر دی، او د لمونځونو هغه پرېښوونکی چې د فرضیت څخه انکار نه کوي لوی فاسق او ډیر ګناهکار دی. زموږ حنفیانو په مذهب کې دغه لمونځ پرېښوونکی فاسق باید د یوه لمانځه پر پرېښولو تر هغه وخته بندي کړل سي او ووهل سي تر څو چې توبه باسي. خو د نورو امامانو په مذهبونو کې د لمانځه پر پرېښوونکي د وژلو حکم کیږي. اوس نو تاسې ووایست چې آیا بې له شرعي عذره د لمانځه د پرېښولو دپاره کومه لار او امکان سته؟ یا والله هیڅ عاقل او بالغ مسلمان ته دا اجازه نسته چې بې له شرعي عذره څخه دې لمونځ پرېږدي. پوښتنه: هغه کم عذرونه دي چې د هغوی په سبب سره لمونځ پاته کېدلی سي یا پاته کېدل یې د هغه ذکر سوي سزا سبب نه ګرځي؟ جواب: حیض، نفاس، بېهوشي، لیونتوب، هیره او خوب. دا هغه عذرونه دي چې د دوی په وجود کې د لمانځه پر پرېښوونکي کومه ګناه نشته. پوښتنه: د بلوغ علامې څه شي دي او د کلونو په شمېر کله چاته بالغ ویلی سو؟ جواب: د نارینه د بلوغ دپاره ښکاره علامه احتلام دی، او د ښځې د بلوغ دپاره ښکاره علامه د حیض یا میاشتني عادت پیښېدل دي. دا خو هغه ښکاره علامې سوې، خو د کلونو په شمېر څرنګه چې په اوسنۍ زمانه کې عمرونه لږ او کم دي، نو د علماء کرامو له طرفه د نارینه دپاره د بلوغ لږ
یا کمه موده 12 کاله ایښول سوې ده او د ښځې دپاره 9 کاله ایښول سوې ده او د دواړو دپاره لوړه موده 15 کاله ایښول سوې ده او د 15 کلنۍ څخه لمونځ پر دواړو فرضیږي که څه هم تر دغه وخته پر دوی د بلوغ علامې نه وي ښکاره سوي او دا چې مور او پلار به خپل اولادونه د 7 کلنۍ څخه